سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي په خیر وي. نن یو ځل بیا د مثبت ژوند له کتاب یو لنډه مقاله درته وایم. د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز 1911 زیږدیز کال یو په زړه پورې کتاب خپور شو. د دې کتاب لیکوال واش یانګ نومیده او د بیمې شرکت یې درلود. دا کتاب د هغه وخت مشهور او ډیر لوستل شوی کتاب شو او ما تر ډیرې مودې کال کې نږدې یو ځل لوسته. بیا مې الماری کې کېښود او تر اوسه هم هلته ایښی. یو ورځ بل کتاب پسې ګرځېدم چې همدا کتاب شتمني د ویش لپاره مې وموند. کتاب مې راواخیست، لومړۍ پاڼه مې واړوله او لوست مې پیل کړ. د دې کتاب اسانۍ او د بریا په اړه فلسفې یې ځان سره واخیستم. د یو داسې کس کیسه پکې شوې وه چې ماته خوري خو بیا د بریاو یو راز مومي او لوی پرمختګ کوي. د دې کتاب نظریات مې ذهن کې کېناستل او د دې لامل شول چې 21 کاله وروسته زه خپله د مثبت فکر ځواک کتاب ولیکم. تاسې به دا کتاب نه وي لوستی خو زما ډېرې ماتې یې بریاوې کړي. زه به یې درته دلته لنډیز ولیکم او درته ووایم. دا اصول ښایي نن هم هماغسې ګټور وي. لیکوال کښلي وو زه ډېر بختور سړی یم. بخت مې بیدار دی. دا بخت له کلونو سخت ژوند وروسته راخلاص شو. د واش یانګ دا لوی بحث د فکر نوې طریقه ښودله او دی یې بریا ته رساوه. هغه د فکر دا طریقې داسې بیانوي. پرېکړه مې وکړه چې ځان نورو سره وویشم. ساده فکر دی خو ما ځان سره وویل چې دومره ډېر یم چې بې اندېښنې یې له نورو سره ویشلی شم او دا مهمه نه ده چې څو کسان مې یوه ټوټه اخلي. دا شتمني له هغې شتمنۍ سره توپیر لري چې په بانکونو، هټیو او سوداګریزو مرکزونو کې پرته وي. زما نوي زه دغه میراث د یوې نوې او مثبتې مفکورې په توګه سوداګریزې نړۍ ته وړاندې کړم او زه یې بریا ته ورسولم. د ځان ویش او بخشش مې پیل کړ او پوهېدم چې څومره ځان ډېر ویشم هومره ډېر به ترلاسه کړم. وخت سره د بېلابېلو برخو لوی خلک ماته راغلل او دوی سره کار هم راغی. زیاتره وخت چې څوک څومره د پیسو حرص کوي هومره یې په سختۍ مومي. خو که دا خلک نور ښه او نیک هدفونه ولري پیسې به ورته خپله رامخې ته شي. زه مخکې د خرڅلاو د اعلاناتو مسؤل وم خو چندیان کامیاب پکې نه وم. په دې خاطر مې د بیمې خرڅلاو ته مخه کړه او له داسې ځایه مې کار پیل کړ چې سیالي پکې درس کې روانه وه. لومړیو 7 کلو کې مې ګټه لږه وه. د کار اصولو سره بلدېدو او د ښځې او لور فکر او اندېښنو لږ څه نارامه کړی وم. ځان سره به مې ویل واشه ځان دې په لوی لاس دوزخ ته واچاوه. ظاهرا همداسې وم خو دننه راکې جنتي چاپېریال و. ځکه همدې منفي افکارو سره مې مبارزه کوله تر دې چې پرې برلاسی شوم. نړۍ کې ښایسته حس پر ځان د برلاسي دی. دا حس دومره خوندور دی چې انسان ته د طوفان مخې ته د وتو زړه ورکوي چې پرې برلاسي شي. د انسان ځینې دننې غوښتنې وي خو پر ځان د برلاسي احساس دې غوښتنو ته له ورتګه ژر ځله ښه دی او په ځان کې چې دننه څومره مخکې ځئ پخواني دنننۍ دښمنان به مو شاته ټېله کوي. کله کله ځینې شکونه زما په ذهن کې د راپارېدو هڅه کوي خو منفي فکر چې راشي مخکې ورته ودرېږم. هڅه کوم چې لرې یې کړم او د دې پر ځای په یوه ارزښتمن شي فکر کوم. هر څوک دا عادت لرلی شي مګر منفي افکار په لومړیو کې کشمکش رامنځته کوي خو دومره قوي نه دي چې بریالي شي. دا افکار له ذهنه وباسئ، د مثبت شي په اړه فکر وکړئ. واش یانګ همدا کار وکړ او بریالی شو. ښه که تاسې یوه فابریکه ولرئ نو داسې شیان پکې تولیدوئ چې تاسې یا بل څوک ورته اړتیا نه لري. آیا فابریکې کې داسې کار کوئ چې ستاسې په زیان وي؟ ښه نو اوس تاسې د یوې فابریکې خاوند یاست او دا فابریکه د فکر ده. دا فابریکه په تاسې کې دننه ده او تاسې یې خاوند او مدیر یاست. په دې کارخانه کې هیڅ هڅه ستاسې له اجازې پرته نه تولیدیږي. هیڅ خام مواد هم ستاسې له اجازې پرته دې کارخانې ته نه راننوځي او له دې ځایه بهر هم هماغه تولید وځي چې تاسې خپله ډیزاین کړی وي. د واشیانګ په وینا د فکر فابریکه په تاسو کې شته. خپلو تولید کړو محصولاتو ته وګورئ. ویره، اندېښنه، ناروغي، غوسه، شک، آیا په دې تولید ویاړئ؟ ستاسو فابریکه دا وړتیا لري چې تجربې د خامو موادو غوندې راواخلئ، له ایمان، مینې، زړورتیا او زړه سوی سره یو ځای کړئ او بهترین تولید ترې ولرئ.
ستاسې د فکر فابریکه دې مثبت فکر او پر ځان باور تولید کړي چې په طبیعي ډول مو تر بریا ورسوي. یو بل کس هنري جي ګیټس نومېده. دی هم په صنعت کې پرمختللی و او پوهېده چې د خپل فکر له فابریکې څه ډول کار واخلي. د بریا 5 قوانین ټاکلي وو. اول ځان وپېژنه او دا وټاکه چې له ژوند څه غواړې. بیا خپلې موخې ولیکه او ورته د رسېدو نقشه سازه کړه. دویم په خپلو لوی قوتونو منګلې خښې کړه، په خدای، ایمان او روح، قوت او ضمیر باندې. دریم خلکو سره مینه او خدمت یې وکړه. څلورم خپل مثبت اړخونه پراخه کړه. پنځم کار کوه، د خپل ژوند نقشه په کار او هلو ځلو سازه کړه. بیا د خپل بدن ټول قوت راټول کړه او خپل ټاکلي هدف ته روان شه. همدا اوس چې تاسې دا قوانین ګورئ او اورئ، یوه ورځ یو پلار راغی، راته وویل ډاکټر صاحب زه فکر کوم چې زوی به مې ته بدل کړې او که دې کړ نو دا کار تر معجزې کم نه دی. ما ورته وویل چې ګوره زه معجزې نشم کولی، خو دومره ده چې د وخت په تېرېدو مې ځینې تجربې ترلاسه کړي او که ګټه ترې واخلم ما ته په بریا بدلولی شم شم. هغه راته وویل زه غواړم چې همداسې وکړم. بیا یې خپله خبره وغځوله. دا شکر دی زوی مې هوښیار او ښایسته ځوان دی، خو هر کار ته چې لاس اچوي ناکامیږي او هر کسب ته چې مخه کوي سر نه نیسي. اوس 29 کلن دی، پوهنتون کې تکړه و، خپله خواري غریبي یې کړې ده. زه ډېر داسې کسان پیژنم چې له پوهنتون خلاص شي په هیڅ نه پوهېږي. ما چې څه ښودلي زوی مې ورسره لیدلي، تر اوسه مې ډېرو ارپوهانو ته بیولی دی. ما ورته وویل ښه خبره ده، زه به یې وګورم، خو زه یوه ساده اروا، ساده افکار او ګټور باورونه لرم. آیا ستا زوی دومره لوی شوی چې ساده شي او په پیچلو مسایلو پسې ونه ګرځي؟ زه نه پوهېږم، خو زه به دا دعا کوم چې تاسې یې قانع کړئ. ښه ده، ته دعا کوه، زه به یې یو ځل وازمایم. هلک چې دفتر ته راغی ډېر ښه ځوان و، ښه مؤدب او مهربان هلک ښکارېده. لږ تاثیر لاندې راغلی و خو ډېر زر په خبرو راغی. پلار مې له تاسې غوښتي و چې ما سره وغږېږئ. هغه د ښار لوی سوداګر دی او غواړي زه هم همغسې شم، خو له بده مرغه زه په ځان کې دا وړتیا نه وینم. خو پوهنتون جلا ځای و. ما یوازې هغه شیان تکرارول چې استاد به غوښتل. خپل هېڅ نوښت مې نه لاره. زه خو وایم چې زه په هېڅ درد نه خورم. په 5 دقیقو کې همدا خبرې کولې. ورته مې وویل په ځان دې باور لږ دی. هو، ارواپوه هم همدا خبره وکړه او د دې خبرې راته $1.5 واخیستل. ګوره زما هدف ستا خجالت کول نه دي، خو موږ سره 5 دقیقې وغږېدو او تا دا منفي خبرې وکړې. د پلار هومره وړتیا نه لرې، پوهنتون کې بریا ارزښت نه لرې، ذهن د نوښتګر نه دی، هېڅ په درد نه خورې، منې چې په ځان دې باور لږ دی. اوس له تا پوښتم، د یو باسواده ځوان په توګه څنګه دا تمه لرې چې له دې فکرونو سره دې بیا هم بریالی شي؟ زه فکر کوم چې ته خبر هم نه یې، خو ځان دې د پلار رقیب ګڼلی او ما ته دې منلې ده. تر اوسه دې دا فکر کړی چې یوازې ځان سره باید سیالي وکړې؟ آیا تر اوسه دې غوښتي چې ته باید په خپله تشې څه چې لرې هغه ولې نه شمېرې؟ ظاهر دې مناسب دی، آداب لرې، مهربانه یې، ښایسته یې، فعال ماغزه لرې، د هغه څه لپاره چې پلار دې کړي دي. بیا مې هلک ته د هنري جي ګیټس اصول وشمېرل او ورته ومې ویل زموږ ناسته ختمیږي، بښنه غواړم خو زه نیویارک ته الوت لرم، بیا به سره وګورو. د بیا لیدو وخت مې ورته 2 اونۍ وروسته په نیویارک کې ورکړ. ومې ویل خو د هغې کتنې نه مخکې داسې یو کس پیدا کړه چې په بد حالت کې وي، هغه طریقه ورته وښیه چې دی پرې بریالی شي. دا فکر هم وکړي چې ژوند کې څه کولو سره مینه لري. دا راته بلې کتنې کې ووایه. بلې کتنې کې ویل خپلې یوې ټولګیوالې ته لاړم، الوین نومېده. دا مې له پوهنتون وروسته بیا نه ولیدلې. ما ته یې وویل چې حالت مې خراب دی، پلار یې استاد دی، دې هم استادي غوښته، خو په پوهنتون کې یې فیصدي ټیټه وه. پلار یې ورته ویلي چې ته د استادۍ شرایط نه پوره کوې، خو الوین په موسیقۍ کې ښه وړتیا لري او زه پوهېدم چې دې برخه کې فعالیت ته یې زړه کېږي. نو ما ورته وویل چې هر کار دې خوښېږي هغه وکړه. بیا یې ورته منفي افکار او وړتیاوې په ګوته کړې، عیناً لکه تاسې چې ما ته ویلي وو. زه غواړم ملګري سره مې مرسته وکړم چې یو ځای ته ورسیږي. ښه، ته څه کول غواړې؟ یو ملګری مې دی، هغه د کارموندنې په اداره کې کار کوي او هر کال له 100 تر 300,000 ډالر ګټي. کار کې بریالی دی. هغه وایي زه همدې کار ته ساز یم چې کار پنځونکو ته تکړه اجرایوي مدیران معرفي کړم.
زه هم ښایي څه وخت وروسته ځان ته همداسې یو کاروبار را جوړ کړم. هلک دا خبره په ډېر شوق وکړه، خو ما چې ورته وویل پلار به دې در سره دا خبره ونه مني نو سړی دوه شو. بیا مې ورته وویل تا دې ټولګیوالې ته ویلي وو چې څه دې زړه وي هغه وکړه. هو نه پوهېږم، په دې اړه مې فکر نه دی کړی. بیا ناڅاپه له ځانه پورته شو، زما سترګو ته یې راوکتل، ویې ویل ډاډه یم چې دا کار کولی شم. په هره بیه چې وي تاسې څه وایئ چې زه د دې کار وړتیا لرم؟ څه فکر کوئ زه تکړه مدیران موندلی شم؟ له غږ یې داسې ښکارېده چې د دې کار ځنډول ورته سخت و. د دې ځوان د بریا کنجي مې وموندله، هغه هم چې څه غوښتل پیدا یې کړل. څو کاله وروسته مې د دې هلک پلار تصادفاً په پیټرزبورګ کې ولیده. ویل چې زوی یې خپل کاروبار کې تکړه دی، تر دې چې په ښار کې هر څوک ښه مدیر غواړي زما زوی سره اړیکه نیسي. ما ورته وویل چې دا د تعجب خبره نه ده. د زوی لیدو ته یې چې لاړم د لوی میز شاته ناست و. راته یې وویل ما ته چې د هغه مفکورې راکړې وې یاد دې دي؟ زه پوه شوم چې تاسې له کومه کړې وې. ښه نو هوښیار هلک یې که نه؟ بیا یې چې څنګه کتاب المارۍ کې کېښود ویې ویل دا اصول ډېر زیات ګټور دي، تل را سره وي. البته بریا تر رسیدو ډاډمنه لار ځینې نور اصول هم لري، د فکر کولو اصول، د کار کولو اصول او زده کړې اصول. یو ورځ د اروپا په یو هوټل کې یو ځوان هلک سره مخ شوم. هلک ښه ځیرکه ټاکنه کړې وه، د میلمستون چوپړوال خدمتګار او ښه فعال شخصیت یې لاره. تل به چمتو او شوق یې لاره چې چاته یې ګټه ورسیږي. دا ګټه یې یوازې تر میلمنو محدوده نه وه، خپلو همکارانو سره یې هم مرسته کوله، مسؤلیت منل یې خوښېدل. په خبرو ورسره پوه شوم چې هانس ټاکلی هدف لري. ده غوښتل چې د اروپا تر ټولو لوی هوټل او میلمستون کې چوپړوال شي او پوهېده چې دا یې هغه هیلې ته د رسېدو لومړی ګام دی. دی ښه پوهېده چې د خپلې هیلې پوره کېدا لپاره باید لندن ته لاړ شي او هلته ځینې روزنیز کورسونه ولولي. ما ته یې وویل لندن ته تګ راته سخت دی ځکه پیسې را سره نشته. ما ورته وویل تا ښه لاره ټاکلې ده، اوس چې کوم کار کوې دا د راتلونکي بریا ته دروازه ده. داسې فکر وکړه چې د بریا په لومړي پاړه کې ختلی. بیا مې ورته یو نصیحت وکړ، خپل هدف ته د رسېدو تصویر دې ذهن کې ساته. وګڼه چې د اروپا تر ټولو مشهور هوټل د خوړو تالار ته ننوتې. د ډېرو هغو کارونو په اړه باید فکر وکړې چې کول یې درته اړین دي. بیا مې ورته د مثبت فکر کتاب یو الماني نسخه ورکړه. ومې ویل ته په رښتیا هم مثبت فکر سړی یې، خو زه وایم چې دا کتاب هم ولوله، دې سره به پوه شې چې خپل ژوند څنګه د خدای قوي لاسونو ته وسپارې. څو کاله وروسته زه او زما یو قدرمن میلمه راس د لندن په یو مجلل هوټل کې ناست وو. چوپړوال یې راته یوه خبره وکړه چې ما ته یې هغه پخوانی هانس را یاد کړ. سم چې ورته ځیر شوم سړی مسکی شو. ویې ویل ډاکټر صاحب زه هانس یم، اوس هم دا د هغه مثبت فکر تمرینوم. دا چې لندن ته تللی او خپلې هیلې ته رسېدلی و په دې خبره ډېر خوښ شو. دا ټوله بریا د هغې یوې سمې ټاکنې برکت و. په یاد لرو ځان وپوښتئ چې اندونه مو منفي وي نو د بریا تمه څنګه کولی شم. که د نهیلۍ یا ناتوانۍ احساس مو وکړ د خپلو قوتونو او شتو یو لیست ساز کړئ. هر کار چې کوئ او هر څومره که کوچنی وي ښه په مینه او دقت یې کوئ. خپلې موخې پسې په پوره باور لاړ شئ او فکر وکړئ چې ورته رسېدلی شئ.